Perezegole. خوشحاله شوې؟ چې نیمه خوشحاله او نیمه خفه. د کائناتو ربه ومې بخه ستا له درباره بل دربار نه لرم په کړو بدو به توبه وباسم. السلام علیکم ورحمت الله. قدر ملیدونکو دغه معیوب ورور به تاسې ګورئ، دغه مزدور ورور به تاسې ګورئ. دا به په دې خاوره کې همدغسې خویېدو، خو الحمدلله نن یې دغه ستونزه حل شوله. ده ته یو دانه سایکل هغه راکنه چې الله پاک مهرباني پرې وکړله، دغه دی به انشاءالله پکې خوشحاله وي، که نه وي هغه مور به ورته خوشحاله وي انشاءالله. دې کې به دی ارامه ژوند کوي. خشولې کې که نه یې خشوله خشولې ښه دی مزوره ده، خپې فلج دی. الله پاک دې موږ داسې وساتي، دې ته د الله پاک شفا ورکړي، د الله روغ جوړ کړي. نو الحمدلله دته دغه د سایکل ورسېدو. هغې تر څنګ همدغه کور دپاره دا خوراکي مواد شته، تاسې ګورئ په ویډیو کې. اوړه شته، وریجې، غوړي او داسې نور سبزیجات هر څه شته دي. تاسې دغه ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ او تاسې دغه ښایسته ښایسته منظرې انشاءالله څونه څه کتلي وي او څونه څه به نور یې وګورئ موږ سره دغه منظرې. دا ویډیو تر اخره پورې تعقیب کړئ. دغه سیمه چې ده دا سیمه د خوست ولایت مربوط کیږي. په خوست ولایت کې تڼۍ ولسوالۍ ده او تڼۍ ولسوالۍ کې د سنکۍ په نوم باندې دغه سیمه یادېږي. موږ دلته راغلي یو انشاءالله. د اوو کورنۍ سره به مرسته کوو او سایکل به هم ورکوو لکه دلته هم څنګه چې ورکړل، دغسې مواد به هم ورکوو. دا ویډیو تر اخره پورې موږ سره ګورئ. پکړو بدو به توبه وباسم له توبې پرته بله لار نه لرم. فیروزې خوشحاله یې؟ څومره خوشحاله یې؟ ښه فیروزه ګله چې ګوره دا هم خوشحاله ده الحمدلله. الله دې خوشحاله لري. د کائناتو ربه ومې بخه فیروزه ګله خوشحاله شوې؟ ښه ښکلې خوشحاله یې؟ یې چې ښه ښکلې خوشحاله یم الحمدلله. الله دې زموږ په ټولنه کې ستونزې مشکلات ټول حل کړي. دا معذوره دي، دا په موږ باندې حق لري، باید ورسره کومک وکړو، همکاري ورسره وکړو. او فیروزه چې دغه معیوبه ده، هغه بله مرسته خو تاسې ولیده موږ سره په ویډیو کې، هغې په شان دغه هم معذوره ده چې دې خپې فلج دي، کار نه کوي. الحمدلله دغه د خدای پاک ورته یو سبب جوړ کړلو، هغه د بایسکل ورته ورسېدو. هغې تر څنګ ورته دغه خوراکي مواد هم شول، لکه څنګه چې تاسې هغه نور موږ سره په ویډیو کې ولیدل، همغه رقم دغه هم مرسته ده. ښه قدرمن لیدونکو، تاسې هم موږ سره د ښایسته ښایسته د تڼۍ د سیمې ښایسته سیمې هم ننداره کړې وي، هغې تر څنګ دغه د مرستې هم ورسېدلې. یوه مهمه خبره چې ما نه پاتې وه هغه دغه ده چې دغه مرسته چې موږ سره شوي، زموږ یو افغان ورور ده چې هغې سره یو عربي ورور دغه کومک کړی و او زموږ په لاس دغو خلکو ته ورسېد الحمدلله. چې تاسې ولیده واقعیت مستحق خلک وو، واقعیت دغه مزوره خلک وو. الله پاک دې هغه عربي ورور ته هم اجرونه ورکړي، الله پاک دې زموږ دغه مسافر ورور ته هم اجرونه ورکړي چې د خپل خوږ وطن یې پر یخه پردي وطن کې سختې شپې ورځې تېروي. نو الله دې زموږ خپل وطن کې د هر چا سبب جوړ کړي چې هیڅوک مسافر نه شي. نو دا خپرونه پای ته رسومه، تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. بل دربار نه لرم پکړو بدو به توبه وباسم له توبې پرته بله لار نه لرم.